بلا مې ولیدل چې وینه څکي او خاندي ورته بلا مې ولیدل چې وینه څکي او خاندي ورته بلا مې ولیدل چې وینه څکي او خاندي ورته یره مې کېږي له انسانه که راځې مه راځه دلته قدم په قدم کور په کور شیطان پیدا دی دلته قدم په قدم کور په کور شیطان پیدا خالد بھائی دلته قدم په قدم کور په کور شیطان پیدا دی ته تکلیف مه کوه شیطانه که راځې مه راځه السلام علیکم ګرانو کتونکو خالد منایی یو ځل بیا تاسو ته نن مخامخ ما راغلی ما تارخیلو کلي ده دلته کې زموږ یو ملګری دی نوموړی شاعر دی ادیب دی ډېر ښه لیکي دی دې نه مخکې موږ یو پروګرام ورسره کړی و چې کتونکو ډېر خوښ کړی و نن هغه کتونکو زه نن بیا یو ځل مجبور کړم راغلی یم تارخیلو کلي ده او اوس دا وخت زه سیدانګل سره ولاړ یم سیدانګل صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام خالد بھائی څنګه تاسو خیر وره الحمدلله تاسو خیر شکر سیدانګل صاحب تاسو ته مخکې موږ یو پروګرام کړی و هغه کتونکو ډېر خوښ کړی و نو کتونکي تاسو دغه په انتظار دي تاسو به نن څه داسې دغه ملګرو ته ډالۍ کوئ غزل وي یا څه شعر وي خالد بھائی ټول ناول خو زه شکریا ادا کوم چې داسې لرې او پرتې علاقې ته دا ظاهره د په سکرین باندې د غرونه راځي ډېره زیاته لرې علاقه ده دلته تاسو موږ پسې راشئ او بیا ملګرو ته هم خصوصا شکریا ادا کوم د هغو چې هغه هم پروګرامونه خوښوي نو غزل به زه وړاندې کړم یو تازه کلام دی اوس خو لیک ډېر زیات کم کوو خو بیا هم څه ناڅه لیکو غزل دی چې د سترګو نه مه تر ګریوانه که راځې مه راځه بس تیرې باره په ما ګرانه که راځې مه راځه د سترګو نه مه تر ګریوانه که راځې مه راځه بس تیرې باره په ما ګرانه که راځې مه راځه بلا مې ولیدل چې وینه څکي او خاندي ورته بلا مې ولیدل چې وینه څکي او خاندي ورته بلا مې ولیدل چې وینه څکي او خاندي ورته یره مې کېږي له انسانه که راځې مه راځه دلته قدم په قدم کور په کور شیطان پیدا دی دلته قدم په قدم کور په کور شیطان پیدا خالد بھائی دلته قدم په قدم کور په کور شیطان پیدا دی ته تکلیف مه کوه شیطانه که راځې مه راځه زما دا دوباره ووایه مننه جی دلته قدم په قدم کور په کور شیطان پیدا دی دلته قدم په قدم کور په کور شیطان پیدا دی ته تکلیف مه کوه شیطانه که راځې مه راځه زما د اوښکو بهېدلو بس همداسې لوه زما د اوښکو بهېدلو بس همداسې لوه زما د اوښکو بهېدلو بس همداسې لوه خیر دی خفه نه شې جانانه که راځې مه راځه ډېره مننه او تنها ارمان دی د امید غوټۍ کې نغښتی پروت دی تنها ارمان دی د امید غوټۍ کې نغښتی پروت دی زه چېرته لاړ شه له ارمانه که راځې مه راځه دا دوباره وایه یوه کړی ډېره مننه تنها ارمان دی د امید غوټۍ کې نغښتی پروت دی زه چېرته لاړ شه له ارمانه که راځې مه راځه واه سیدانګل صاحب تاسو څومره تعلیم څومره دی او دا لیک چې څومره وخت نه کوئ تعلیم خو زما چې دی نو دا ما په 94 کې میټریک کړی او شاعري چې دی 1994 او شاعري چې و نو دا بیا د 1996 نه د یو ملګري په وفات باندې چې اهم کلاس فیلو مې و د پرایمري ایجوکیشن نه والا تر میټریک کلیر کېدو پورې هغې په وفات باندې ما ته دا درد میلاو شو او د هغې نه پس بیا د 2001 نه چې دی نو مسلسل شاعرۍ میدان ته راغلی دغه کتاب بیا تاسو ته مخې ته پروت دی او بس دا